بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو السلام علیکم ورحمت الله. زمونږ د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې بیا هم په کمپنی مینو باندې ده. په تیر کلاس کې مونږ کمپنی مینو تر مای کمپنی پورې وایلی وو. اوس راځو دغه یوزرز باندې خبرې کوو. ګوري لکه څرنګه چې موږ تاسې خپل کمپیوټر ته یوزران اضافه کولی شو چې زموږ د کمپیوټر څو کسان استفاده وکولی شي، همدا ډول موږ تاسې کولی شو کویک بوک پروګرام ته هم یوزران اضافه کو. په دې معنی چې د یو کمپنی فایل څخه به څو یوزران استفاده کولی شي. ګوري زه راځم سیټ اپ یوزرز ان رولز ته، او له دې وروسته مانه زما د موجوده کمپنی فایل کوم کمپنی فایل کې چې زه اوس ساین ان یم د دې پاسورډ رانه غواړي. زه د دې پاسورډ ورته ورکوم او انټر کوم، او دا نو کوم او انټرنیټ سره وصل نه نو دا به نو ورته. ګوري ماته دغه وینډو خلاص شو یوزرز ان رولز په نوم باندې. اوس زه اډمین یم او لاګین هم از اډمین زه یم. زه غواړم دغه کمپنی فایل ته یو بل کس هم اضافه کړم چې هغه هم وکولی شي زما د کمپنی فایل نه استفاده وکړي، هغه هم د حسابونو په مدیریت کې ما سره مرسته وکړي. نو د دې کار دپاره نیو ته راځم. کله چې نیو ته راغلم وایي یوزر نوم راته ولیکه. زه ورته وایم چې یوزر د کمال خان په نوم ده. صحیح ده، کمال خان په نوم یو کس د غواړم چې دغه کمپنی فایل ته اضافه کړم چې هغه هم په دې کې کار وکولی شي. او دلته وایي کمال خان ته یو پاسورډ هم وټاکه، خو دا اپشنل دی، خوښه دې ورته ټاکي او که نه ټاکي، خو زه پاسورډ ورته ورکوم. ښه ده، کمال هایفن اټ دیش دیش به دې ته پاسورډ ورکوم. همدا ډول بیا هم کمال هایفن اټ دیش دیش به دې ته پاسورډ ورکوم، کنفرم به یې کوم. چې کله دغه کار مې وکړه اویلیبل رولز ته راځم. دغه کمال خان ته چې دی ته څه وظیفه ورکوې، په دې کمپنی فایل کې کم پوزیشن دې ته ورکوې. زه ورته وایم چې یاره دا پیرول منیجر باید دا شي، نه انوینټري دې ته سپارم چې په دغه کمپنی فایل کې انوینټري باید دا موږ سره سنبال کړي، دا ورته اټکوم. چې کله مې دا اټکه دغلته یوزرز ایمیل ادرس هم موږ نه غواړي، خو دا هم اپشنل دی، خو زه ورته دا ایمیل ادرس هم ورته لیکم چې info@kamal.com. داسې یو ایمیل ادرس هم ما ورته ولیکه او نور یې اوکې کوم. خیر دلته وایي دغه کوم پاسورډ چې تا ورکړی دی دا دواړه سره میش نه دي، خیر دا به سره ورکړم او بیا به یې کنفرم کړم. یعنې کله چې تاسې پاسورډ ورکوئ او بیا یې کنفرم کوئ باید دواړه یو ډول اوسي. ګورې اوس یې دا واخیسته، پاسورډ صحیح شو. اډمین خو یو یوزر زه خپله یم چې اډمین یم، دوم یوزر چې ما اضافه کړه هغه مې د کمال خان په نوم اضافه کړه، او دې ته مې رول هم وټاکه چې دا موږ سره انوینټري منیج کوي، انوینټري برخه کې به دا موږ سره کار کوي. که ته غواړې وګورې چې انوینټري کې دا کوم صلاحیتونه لري، منیج پرمیشن ته راشه او کمال ورته انتخاب که رولز ته راشه. کله چې رولز راغلو دې ته انوینټري انتخاب او ډسپلی کوئ. چې کله مې ډسپلی که ګورې دا موږ سره شو کوي چې دغه کمال په انوینټري کې کوم صلاحیتونه لري. اکاونټینګ ټولز کې نن دی صلاحیت، بعضې ځایونو کې لري بعضې ځایونو کې نه لري. مجموع کې اکاونټینګ کې چې دی میکسډ صلاحیتونه لري. اکاونټینګ ټولز کې نن ده، ایسیج رجسټرز کې ویو دی، یعنې یوازې لیدلی شي، کار پکې نشي کولی. همدا ډول ګورې دلته فول صلاحیت لري. ریکانسایل ګورې دلته فول صلاحیت لري. همدا ډول سنټرز کې چې دی که نه، که کسټمر سنټر دی، امپلایي دی، که وینډر سنټر دی، بعضو کې فول صلاحیت لري، بعضو کې یوازې ویو صلاحیت لري، بعضو کې میکس صلاحیت لري. لکه دا ټول مکمل معلومات درکوي چې دا چیرته څومره صلاحیت لري دغه یوزر. زه به دا بیرته څنګه کوم، کینسل به یې کوم چې دا د انوینټري مسؤل چې موږ ټاکلی کوم صلاحیتونه لري، کومو برخو کې کولی شي چې ټرانزیکشنونه ریکارډ کړي، هغه کې اډیټ وکړي، کار وکړي،
او په کوم برخو کې دا نشي کار کولای، نو هغه ټول مکمل لیست منیج پرمیشن کې تاسو لیدلی شئ. خو دغه تاسو اضافه کولی او کمولی هم شي. تاسو به رولز سره شئ، له هغې څخه وروسته دې ته موږ کوم رول ورکړی انوینټري، دا به ورته انتخاب کوو، دلته به ایډیټ ته راشو. کله چې زه ایډیټ ته راغلم نو په کومه برخه کې دې ته غواړئ چې صلاحیتونه کم زیات کړي. فرض که زه ورته وایم چې د اکاونټینګ برخه کې زه غواړم دې ته نن صلاحیت ورکړم، دا ورته نن انتخابوم. بینکینګ برخه کې ورته وایم چې دا هم ورته نن کوم، دا به ورته پارشل کړم. همدا ډول راځم سنټرز کې که کسټمر سنټر د وینډر د امپلوی د دې کې هم فول صلاحیت ورته ورکوم. همدا ډول کمپنی برخه کې دا پارشل صلاحیت لري، که غواړي چې نور تغییرات پکې راولي. بل ټریکینګ کې دا صلاحیت نه لري، دا انتخابو ورته دې کې هم ورته فول صلاحیت ورکا. کمپنی انفارمیشن کې هم ورته وایو چې فول صلاحیت ورکا. انټر ویکل میلیج دې کې هم ورته فول صلاحیت ورکا. لکه کولی شي چې تغییرات پکې راولي، رولز کې کموالی او زیاتوالی ورته وکړي، دا به ورته وکړي. که ګوري رولز کې دا شیونه ټول ورته اضافه شول. یعنی کله چې موږ تاسو یو یوزر په کویک بوک کې جوړوو، نو کولی شو چې هغې ته پوزیشن مشخص کو، وظیفه ورته مشخص کو چې په یو کمپنی فایل کې دغه وظیفه ستا ده، او په هغې کې به کومو برخو کې څومره صلاحیت ورته ورکو، نو هغه هم موږ تاسو کولی شو چې له دې ځایه مشخص کو. اوس زه دا نور کلوز کوم. چې کله مې کلوز که، زه راځم فایل ته او د فایل څخه وروسته کلوز کمپنی ته راځم. دا کمپنی ځان سره زه کلوز کوم. چې کله مې کمپنی کلوز که، اوس دوباره ماته وینډو راځي چې کومه کمپنی کې غواړي ساین ان شي. نو لږ به ورته صبر وکړو تر څو دا موږ ته دوباره وینډو راشي. ګوري اوس وینډو چې موږ سره راغی، زه غواړم چې بیرته هم دغه ټیکنالوژي پروډکټس ان سروس کمپنی ته لاګین شم. خو چې کله لاګین ته راځم، بیا اوس دلته مانه پوښتنه کوي چې ته د چا په نوم غواړې چې لاګین شي، اډمین په نوم غواړې چې لاګین شي. زه ورته وایم نه، زه د اډمین په نوم نه غواړم. ما چې کوم یوزر جوړ کړی و د کمال خان په نوم، زه د دې په نوم غواړم چې لاګین شم. دلته پاسورډ ورته واهم او انټر کوم. چې کله مې انټر که، اوس دغه کمپنی فایل ته زه ساین ان شوم، خو از اډمین نه، از کمال خان زه ساین ان شوم. کمال خان ته موږ دنده ورکړې او چې دا موږ سره انوینټري کې کومک کوي، او انوینټري برخه د دې مسؤلیت ده او دی مخې ته وړي. نو دغه کمال خان ته چې کوم صلاحیتونه هلته موږ ورکړي، هغه اوس په دغه کمپنی فایل کې اجرا کولی شي او له هغې څخه اضافه اجرا کولی نه شي. بینک فیډ ته راځم. ګورئ You need full access under bank feed to perform this action. وایي ته فول اکسس ته ضرورت لري تر څو په دې برخه کې کار وکړي. دې کمال خان ته خو یوازې موږ سپارلی د انوینټري، نو دا یوازې انوینټري کې کار کولی شي او نور اضافي کار دا نشي کولی، ځکه دې ته صلاحیتونه موږ محدود کړي دي. نو په دغه ترتیب موږ تاسو کولی شو چې کمپنی ته راشو، یوزرز ته راشو او بیا یوزران دلته ځان سره اضافه کو. ویو یوزرز ته چې راځو، ګورې ما ته وایي چې په ویو یوزرز کې تاسو سره 2 کسان دي، یو اډمین دی، یو کمال خان په نوم ده. زه بیا هم کمپنی ته راځم او سیټ اپ یوزرز ته راځم او دا ورته اوکې کوم. ګورې دلته دا حتی اجازه نه ورکوي کمال خان ته چې دی یوزرز ته لاړ شي، هلته یوزر کم زیات کړي. نو زه مجبور یم چې دا بیرته از اډمین زه ساین ان شم تر څو زه دا کمال خان بیرته ډیلیټ کړم او یوزرز کې زه کار وکولی شم. نو کلوز کمپنی ته راځم چې تر څو ماته دغه کمپنی کلوز شي او زه دوباره همدغه کمپنی فایل ته از اډمین ساین ان شم. هغې نه وروسته به زه بیا لاړ شم کمپنی فایل ته، هلته به یې ریموف کړم. ګورې زه راځم همدغه کمپنی بیرته اوپن کوم، خو دا ځل چې دی اډمین اوپن کوم، کمال خان نه اوپن کوم. نو زه ورته دلته اډمین لیکم او د هغې څخه وروسته د اډمین پاسورډ چې شی دی هغه به ورته ووهو او انټر به یې کړو. ګورې اوس بیا هم زه همدغه کمپنی فایل ته ساین ان شوم، خو از اډمین زه ساین ان شوم. اوس زه فول اکسس ټولو کمانډونو او اپشنونو ته لرم ځکه زه اډمین یم. زه اوس راشئ ګورئ زه اوس کمپنی فایل ته راځم، یوزرز ته راځم، اوس ماته اجازه راکوي چې زه دلته داخل شم او تغییرات راولم ځکه اډمین یم فول اکسس لرم. نو خپل د کمپنی فایل پاسورډ ورته وهم او دا ورته نو کوم. ګورئ ماته اجازه راکوي چې زه دلته یوزران کم زیات کړم.
زه دا کمال خان انتخابوم او ډیلیټوم یې ورته وایم دا یوزر زموږ نور په کار نه ده او کلوز کوم یې. په دغه ترتیب سره موږ تاسې کولی شو چې یوزران څنګه کو اضافه کړو. ویو یوزرز ته تاسې راشئ اوس یوازې اډمین پاتې بل یوزر نشته هغه ځکه بل موږ ډیلیټ کړ. نو د یوزرز ته اضافه کولو طریقه په کویک بوک کې په دغه ډول ده. تاسې کولی شئ چې څومره یوزران ستاسې ضرورت وي یو کمپني فایل کې ځان ته سیټ کړئ او هغوی ته پوزیشن ورکړئ او مسؤلیتونه ورته مشخص کړئ چې تر څو تاسې سره په یو کمپني فایل کې مرسته وکړي په منیجمنت کې او په مدیریت کې. نو د نن دپاره زموږ همدغومره دس بس ده. سبا انشاءالله په یو بله موضوع باندې به کار کوو.